السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمانو پوښتنه کړې ده چې یو څوک 5 موټرې لري، هغه چلوي، بارونه کې وړي، پر دې باندې زکات شته که نشته؟ محترم وروره، کوم موټر چې رانیول شي هغه د دغه دپاره د تجارت دپاره په شوروم کې ودرېږي، بیا به دا موټر د قیمت څخه زکات ورکوي. او که موټران په دې دپاره رانیسي چې د کرایه باندې ورکوي یا خپله چلوي، نو هغه چې د هغو تنخواوې نصاب ته ورسېږي، نو پر هغو باندې کال تېر شي، پر تنخواو باندې بیا زکات شته. او که یو څوک دا حیله جوړوي چې د زکات څخه ځان په خلاص کړي، نو خو یو سړی به 100 موټرې رانیسي، بیا بیا پر لینو چلوي، نو د زکات څخه د خلاصوالي په خاطر دا حیله کوي، نو د هغه غاړې بندې دي، ګناهګاره دی، نو هغه باید دا عمل نه وکړي. طبعاً جلد اول صفحه 130 كتاب زكاة الباب الثالث في زكاة الذهب والعروض الفصاني في العروس. ودغرنگ بحراك جلد 2 صفحه 228 باب زكاة المال. او دغرنگ كفاية پر هميش د قدر جلد 2 صفحه 170 باب زكاة الاموال فصل في العروض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.